شخصیت په کردار کې د مور یو ډیر لوی اثر وي. څومره چې عظیم شخصیات تیر شوي دي که د دې په تاریخ باندې نظر واچولی شي نو په هغې کې د مور د تربیت یو ډیر لوی اثر وي. حضرت معین الدین چشتی رحمت الله علیه خواجه معین الدین چشتی رحمت الله علیه ډیر لوی یو مرشد تیر شوی دی او د ده په لاس باندې الله تعالی ډیرو خلکو ته هدایت نصیب کړی دی. دی په یو دوره باندې لاړو او د ده په لاس باندې الله تعالی او یا زره سکان هندوان دا مسلمانان کړل. کله چې واپس راغی خپل مور ته وایي چې ابۍ ډیره د خوشحالۍ خبره ده الله تعالی زما په لاس باندې الله تعالی زما په لاس باندې او یا زره کسان د جهنم د اور نه بچ کړو. مور ورته وایي بچیا ستا په دې کمال کې زما لوی اثر دی. ستا په دې خبره کې چې الله تاثیر اچولی دی او تعالی چې الله تعالی دا لوی قبولیت درکړی دی په دې کې زما ډېر لوی کردار دی. وی ابۍ هغه کردار ستا څه دی؟ وی بچي هغه کردار دا دی چې کله ته وړوکی وي کله هم ما تعالی بې اودسه پی نه دي درکړي. همیشه دپاره ما تعالی د اودس په حالت کې پی درکړي دي. نو داسې ماشوم د هغه نه به عظیم شخصیت ولې نه جوړېږي؟ څومره چې والدین د حرامو نه ځان بچ ساتي او څومره چې والدین متشرع وي دومره د هغه بچی نیک او صالح وي. په دې وجه باندې ستاسو په خدمت کې عرض دی چې نن سبا د فتنو دور دی. هر طرف ته د فتنو یو لوی وبا ده او مخامخ چې کوم لیبل لګېدلی چونکې دا 14مه صدۍ شروع ده 1442 14مه صدۍ ده. د دجال زمانه نږدې ده نږدې را روان دی. په دې وجه باندې کمې فتنې چې دي هغه هم دجالي رنګ کې دي. دجالي رنګ مطلب دا چې د بهر نه به یو څه شو کوي او دننه پکې بل څه پراته وي. لکه څنګه چې دجال به دا شو کوي ما سره جنت دی ما سره جهنم دی د هغه جنت هغه به جهنم وي د هغه جهنم به جنت وي. دغه شان نن سبا دور کې بعضې خلک د توحید په لیبل کې د اولیاء کرامو ګستاخي کوي. بعضې خلک د حدیث په نوم باندې د امامانو او د فقه نه انکار کوي. بعضې خلک د پیار او د محبت او د عقیدت په لیبل کې د شرک او د بدعت ارتکاب کوي. دا فتنې دي. د دې فتنو نه خپل ځان خپل اولاد خپل کشران خپل مشران هغه بچا وهل پکار دي. د هغې لپاره دوه لارې دي. یو د علماء حق کلکه ملګرتیا. څومره چې د علماء حق سره زمونږ وابستګي وي څومره چې د علماء حق سره زمونږ وابستګي وي په صراط مستقیم به روان یو چې هغه لاره د نبیانو د صدیقینو د شهداو او د صالحینو ده. او څومره چې زمونږ د علماء حق نه کرارکه شوي دومره به مونږ د شیطان په لاره باندې روان یو. د علماء حق رهنمایي حاصله کړو. دویم د دعوی تبلیغ په نوم سره چې کوم مبارک محنت شروع دی او د دې په وجه باندې الله تعالی یو ډېره لویه ښکلې فضا پیدا کړه او ډېر خلک د هغوی څه کردارونه وو د هغې نه یې توبه وویسته او د الله سره پخلا شو. هغه خلک چې د هغوی به یعنې په مجلسونو کې د ذکر به کېناستنه نن هغه خلک هغه الله تعالی ته جالي د امت دپاره زار و قطار. زمونږ شیخ الحدیث مولانا جمشید رحمت الله علیه الله تعالی دی غریق رحمت کی د هغوی
فرزند ارجمن مولانا خورشید رحمت الله علیه زمونږ د حدیث استازو د تفسیر استازو هغوی یو پیره مونږ ته ووایي چې زمونږ تشکیل شوی آسټرالیا کې سیډني علاقې ته سیډني کې زمونږ تشکیل شوی وی هلته مونږ ولیدو دا لوی لوی ګرجې د دې نه جوماتونه جوړ شوي هغه په خپله فرمایي چې کوم هلته خلک وو وی هغوی له ما په خپله باندې قسم ورکو چې د دې سبب څه وشو چې دا ګرجې د دې نه جوماتونه جوړ شو او دا مسلمانان لګیا دي دا حدیث درس پکې شروع دی د قرآن درس پکې شروع دی یو طرف ته علما دي قاریان دي حافظان دي دینی ماحول دی وی هغوی وی ما ته د قسم سره ووی چې دا د پاکستان نه زمونږ وروڼه راغلي وو او هغوی مونږ څه خبر یو مونږ خو دلته کې چې راغلي وو او مسلمانان لیکن د غیرو او د اغیارو په رنګ کې رنګ شوي نه د قرآن نه خبر نه د حدیث نه خبر برای نام مسلمانانو وی دغه خلک راغلل او مونږ ته زمونږ مقام واضح کو مونږ ته زمونږ کار واضح کو وی مونږ توبه طیب شو بیا مونږ مهنت شروع کو مهنت نه وروستو د هغې الله تعالی دا نتیجه راوویسته چې دا کومه ګرجه وه د دې نه الله تعالی مسجد جوړ کو دا هغوی خرڅه کړه مونږ واخیسته او مونږ په دې کې جومات جوړ کو دا د تبلیغ برکات دي دغه شانتې کم ماشومان دله چې الله تعالی نن یو عظیم دولت د قرآن مجید ورکو حدیث شریف کی راضی اذا قال المعلم للسبي قل بسم الله الرحمن الرحيم کله چې یو استاد خپل شاګرد ته وایي شاګرد راشي استاد ته کینی شاګرد ورته وایي استاد ورته وایي قل بسم الله الرحمن الرحيم بچیا بسم الله الرحمن الرحيم وایا او دا ماشوم په دې خپله پاکه خوله باندې وایي بسم الله الرحمن الرحیم دا الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې الله تعالی ته په دې باندې دومره رحم راشي چې الله تعالی براعت ولیکي د اور نه د دې ماشوم دپاره د دې استاد دپاره او د دې ماشوم د مور و پلار دپاره د دې دپاره د اور نه براعت ولیکلی شي دا لوی خلک دي د قرآن کریم مونږ قدر وکړو دا په ځان باندې بوج نه ګڼو دا زندګي یو څو ورځې ده ډېره زر به تېره شي